الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مسلمانانو، روجدارو، خویندورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې د لوی الله عز وجل فضل و احسان باندې د رمضان المبارک میاشت په ښه توګه باندې روانه ده، ولی نیمه یې تیره شوله او نیمه د الله په خیر مکمله کړي، په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې ګناهونه پکې وبخلی شي. نن خبره په دې باندې کوو چې دا خپله روژه تلل غواړي په تله د ایمان باندې، چې د دې روژې د وجې نه زموږ په ایمان کې زیادت او ترقي راغلی ده، کنا الان کما کان د تیر په څیر باندې په یو حال پاتیو، او لاک والعیاذ بالله زموږ بد اعمال په روژه کې اضافه شوي وي. په تله د ایمان باندې د دې خبرو تلل ضروري دي. نن به یو اندازه خبره اوږده وي، ټوله را سره تر پایه واورئ. اوله دا خبره د قرآن کریم نه ثابتوو چې الله عز وجل یوه تله رالیږلې ده، چې دغه تله باید د هر مؤمن سره وي. دا تله د ایمان ده، او په دې تله باندې به مسلمان خپل اعمال تلي. د الشورا سورت په 18 نمبر آیات کې الله فرمایي: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الله غ بادشاہ دی چې په حق قرآن کریم کتاب را لېږلی دی، او تله هم را لېږلی ده د تول د پاره. په سورة الرحمن 9 نمبر آیات کې الله فرمایي: واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. او وزن په انصاف وکئ او کمی مه کوئ په تول کې. دا الحدید سورت په 25 نمبر آیات کې هم دا مطلب راغلی دی چې الله تله پیدا کړې ده، تاسو ته را لېږلې ده. ای مؤمنانو، تاسو خپل اعمال په تله د ایمان باندې وتلئ. راځئ چې اوس دا خپله نیمه روژه چې نیولې شوې ده او نیمه پاتې ده، دا په تله د ایمان باندې وتلو چې موږ په کومه مرتبه کې واقع یو. که چېرته زموږ د جمع پابندي ډېره شوې وي، په نوافلو کې م زیادت راغلی، په ذکر او دعا کې مو زیادت راغلی، شوق هم د الله د ذکر سره پیدا شوی، ډېر تلاوتونه په غور او تفکر سره کوو، او نصیحت کوو او نصیحت ته غوږ ږدو، مسلسل استغفار ویو او توبې وباسو. همدارنګې د الله د رضا صدقات تقدیموو، فقیر و غریب و نادار ته د الله د رضا ورکړه کوو. او همدارنګې خپله ژبه مو رانیولې ده د استهزا او د مسخرو او د ډرامو او د خنداګانو، د غیبتونو او د چغلۍ نه. همدارنګې که مو سودونه پریښي او رشوتونو نه ملا سینځلی وي، او مو په یتیمانانو باندې رحم شروع کړی وي، نو د دې نه دا ثابتېږي چې روژه د قبولیت ځای ته رسېدلې ده. ځکه خو یې زما او ستا په دغه مذکورو اعمالو باندې مثبت ښایست او اثر غوړولی دی. نو مسلمانه، که روژې تا ته دغه فایدې درکړي چې د هر وخت نه زیات ستا علاقه د دین سره اضافه شوي، او وخت د وخت د حرص او مینه د الله عز وجل د دین سره اضافه کیږي، او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د مینه اضافه کیږي، نو ته په دې معنی پوهه شه او ستا د مبارک شي چې ستا روژه الله ته قبوله ده، او د روژې چې کوم غرض تقواداري و هغه په تا کې راغلی ده. الله فرمایي: لعلکم تتقون. د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره جوړ شئ. نو تا چې په تله د ایمان باندې ځان وتله او خپله روژه دې وتلله، نو مثبته وختله، نو د مبارکۍ لایق یې. لیکن که چېرته موږ خپله روژه وتلله
او مندم کړه چې په دې روژه کې موږ د تیر په څیر باندې فضول خبرې نه دي پرېښودې، همدارنګې زیات خوراکونه او زیات خبرې او زیات خوب تم وخت ورکړی دی، لکه څنګه چې تیر حال و همقسې وي، او روژې را پکې کوم تغییر مثبت طرف ته نه وي راوستی او د نوو نیکیو سره مو علاقه نه وي جوړه شوې، او احساس د مسؤلیت قولا او عملا او قلبا را پکې نه راغلی، او هیڅ ډول نیکیو ته نه وړاندې شوې، او د سابقنو ګناهونو نه مو الله ته توبه نه ایستلې، او بالکل مو کتاب الله راخستی نه وي، ځکه بوزه کې کتاب الله نه راخسته. نو دغه انسان چې روژه وتلي او نتیجه ورته دا ورکړي چې تیره بوزه او اوسنۍ روژه یو شی ده، دا 14 ورځې د روژې په داسې تېرې شولې چې هیڅ نیکۍ ته رهبري نه که او د هیڅ ګناه نه یې منع نه که او د تیر په څیر باندې لا اوس هم غافله دی، نو دا انسان مغبون او تاواني دی، د ده مخې ته اوس هم چانس د نیکۍ پروت دی، او دا د الله عز وجل ته توبه وباسي. نو چې مروجه وتلله په تله د ایمان باندې او هغه کامیابه وختله، نو اول لمبر ایمانداري شوه، او چې مروجه وتلله او په هغې کې د موږ نه هماغه شانې تقصیرات کیږي او هیڅ تغییر نه دی راغلی، سابقني عبادات چې به مو کول هغه کوو او نوو عباداتو ته لاس نه دی غځولی، نو پوه شه چې انسان روجې په تا باندې اثر نه دی کلی، دا روجه چې تا وتلله دا ستا د پاره د ایمان د زیاتېدو سبب نشه، نو دا روجه تا صحیح نه ده نیولې، ځکه په دې کې صدق او اخلاص نشته دی، په دې کې د دین شوق نشته دی، نو که چېرته دا در سره وی نو دې روجې به ته صالح اعمالو ته رهبري کړی وی. دریم هغه انسان چې روجه خپله وتلي په تله د ایمان باندې، کومه تله چې الله د اسمانونو نه راکوزه کړې ده او ما او تا ته په هغې باندې امر کړی دی چې مؤمنانو خپل اعمال او ایمانونه وتلی، او تا خپله روجه وتلله، ما او بل مسلمان خپله روجه وتلله، چې مو وکتل نو په بوزه کې لا زموږ حالت په شرع باندې نسبتاً یو اندازه برابر او اوس په روژه کې محالت بدتر ته روان دی، نو پته ولګېدله چې دا روژه هغه د قبولیت په لاره نه ده نیولې شوې، او دا روژه د الله دپاره نه ده نیولې شوې، ځکه په دې روژه کې تمرد د متمردینو او طغیان او سرکشي د سرکشانو اضافه شي. نو انسان که ستا غصه اضافه شوي وي، کینه دې اضافه شوي وي، او همدارنګي مردار او حرام خوري او څکي، او همدارنګي خوب دې ډېر کړی وي، په بوزه کې دونه نه وده کېدلې، اوس روژه کې ډېر وده کېږي، او په روژه کې دې خبرې ډېرې کړي دي، عبث خبرې چې په بوزه کې به دې نه کوللې، او په روژه کې دې خوراک ډېر کړی دی، هغه چې تا به په بوزه کې ډېر نه کاوه، او هر قسم بد عملیو پسې ګرځې، خلک تراویح او عباداتو تروانی او تغلا او بدلمنیو او ډاکماریو او د ناکارو ملګرو خوا تروانی، خلک خلو کې مسواکونه وي او ته مخدرات او سیجار او نسوار څکې، انسان د بدو او د بدو ملګرو نه پرهیز نشولې، بلکې نوي نوي بد یاران او دوستان د ځان له اضافه کړه، او د خپل ایمان قدر دې ونه کړ، نو ایمان دې په ډېره معمولي دنیا باندې خرڅ کړه، ته خاسر او د خاسرینو په جمله کې شمار شوی، لا اوس هم وخت د توبې هغه مخې ته لرې، الله ته توبه وباسه، الله دې ټولو ته توبه نصیب کړي. نو د دې روژې تقویم د نورو اعمالو د تقویم په شانته په ما او تا فرض دی چې موږ وګورو چې دا روژه زموږ د ایمان د زیادت سبب ګرځېدلې ده، او کنه تل ډنډۍ سابقنه حالت بقا لري، او کنه نورو جرمونو ته مخه کړې ده. دا درې حالتونه دي، ځان وازمې وای
انسان چې ته په کوم حالت کې قرار لري، که په لومړي حالت کې د الله شکر وباسه، که په دوهم حالت کې همت نه کار واخله، او که په دریم حالت کې الله ته وجاړه او د الله نه سالم او مقبول روجه وغواړه. اله العالمین زمونږ روجې قبولیت ته ورسوي او د دې روجو د کبله مو نور صالح اعمال جوړ کې او موږ تقوادار جوړ کې. رب العالمین موږ ته په ټولو ګناهونو پښیمانه یې، زموږ توبې قبول کې. امین یا رب العالمین.